په دې ویډیو کې مکمل د جرمني ژبې د تورو په هکله باندې معلومات درکو. څو توري دي، څنګه تلفظ کیږي، څنګه لیکل کیږي، څنګه د جرمني هغه درې ستونزمن توري ا اوملاوټ، او اوملاوټ او او اوملاوټ سم تلفظ کو. ویډیو تر اخره وګورئ، چینل سبسکرایب کړئ. ځئ چې ځو. بیرته په خیر راغلی. Das deutsche Alphabet، د جرمني ژبې الفبا. په جرمني ژبه کې 30 توري دي. 26 توري یې د انګلیسي تورو په شان لیکل کیږي، خو تلفظ کې لږ توپیر شته، او 4 توري بیا مختلف دي. مجموع کې 30 توري کیږي. هر توری غټ او کوچنی بڼه لري. دواړه مې دلته په دې ویډیو کې درته لیکلي دي. ښی خواته غټ توری او چپ خواته کوچنی توری ده، او کته یې په پښتو ژبه په زور او زیر سره دقیق تلفظ ده، ترڅو تاسې ترېنه ښه ګټه پورته کړئ. هر توری ما پسې تکرار کړئ. ا، ب، څ، د، ا، اف، G، H، I، J، K، L، M، N، O، P، Q، R، S، T، U، V، W، X، Y، Z. د جرمني ژبې هغه 26 توري چې د انګلیسي تورو په شان لیکل کېدل همدومره وله. 4 نور توري چې د انګلیسي په تورو کې هغه نسته، هغه په دې شان دي. لومړی توری ده ا. دغه دوه ټکو ته چې په سر باندې دي، دې ته اوملاوټ هم وایي. دې توري ته ا اوملاوټ هم ویلی سو. دویم توری ده ا. دې ته او اوملاوټ وایي. د دې د تلفظ لپاره زه تاسو ته یو تمرین در زده کوم. دا تمرین په دې شکل ده چې تاسې لومړی د ا توری تلفظ کوئ، بیا د او توری، بیا همدغه دواړه سره یو ځای کوئ. ا، او، ډېر ښه. دریم توری دی دې ته او اوملاوټ هم ویل کېږي. د دې د تلفظ لپاره هم همدې تمرین نه کار اخیستی شئ، په لږ تفاوت سره. ای، او، او څلورم توری ده SZ. په ریاضي کې به حتما دا توری تاسې لیدلی وي، د بیټا ساین، خو په جرمني کې به دې ته SZ وایي، او د 2 اس آواز ورکوي، یا ډبل اس. اوس د دې لپاره چې تاسې دغه توري تلفظ، د دغه تورو تلفظ په ښه بڼه سره زده کړئ، موږ دغه توري په کلمو کې کاروو. دا کلمې ټولې ساده او اسانه کلمې چې د ا آینس په کچه کې دي ټاکل شوي دي. ا، اپفل، ب، بانانه، C، Couch، D، Deutschland، E، Elefant، F، Fisch، G، Gitarre،
H. Haus. I. Ensel. J. Joghurt. مستو ته وایي. K. Kaffee. L. Lampe. M. Mann. N. Nagel. O. Orange. P. Pinguine. Q. Quiz. وړوکی امتحان. R. Rot. دغه توری دوه لهجې لري، یو R یو R، یو د غین په شکل بل د ری په شکل تلفظیږي. دغه دواړه لهجې سمې دي، خو اکثره آلمانیان بیا په تیره په ختیځ او سویلي طرف کې R تلفظ کوي. S. Sonne. T. Tee. U. Uhr. V. Vogel. الوتونکی. W. Wolke. X. Xylophon. J. Yoga. Z. Zebra. R. Bär. Ö. Öl. Ü. Übung. تمرین ته وایي. او بالاخره SZ. فوس. دغه توري د آواز له بڼې په دوه ډلو ویشل سوي. لومړۍ ډله کانزونانتن دي یا بې آوازه توري، او دویمه ډله ووکال دي یا آواز لرونکي توري. بې آوازه او آواز لرونکي په دې معنی چې د بې آوازه د تلفظ په وخت کې یا حنجره فعاله نه وي او یا هم د آواز په وخت کې بندش منځته راځي، او ووکال توري کې په دې تورو کې بندش منځته نه راځي او حنجره مکمله فعاله وي. که تاسې د ووکال توري په تلفظ کې خپلې دوه ګوتې په خپلې حنجرې باندې کېږدئ، تاسې دلته یوه لرزه احساسولی شئ. وروسته یې په مثال کې کار کوو. کانزونانتن 22 دانې توري دي او ووکال بیا 8 دانې دي. ا، ای، ای، او، او، ا، ا، ای. همدغه یو توری د مثال په شکل تاسې تلفظ کوئ او خپلې ګوتې په حنجره کېږدئ. ا، ا. تاسې په حنجره کې آواز احساسوئ، خو ایخواته د اس توری که تاسې تلفظ کوئ س، س، په حنجره کې هیڅ آواز نه احساسوئ. له همدې وجې نه دغو تورو ته موږ کانزونانتن او ووکال وایو. د جرمني د ژبې د تورو په هکله ټول اړین معلومات همدومره ول. جرمني ژبه کې دوه یا څو توري یو ځای کېږي او ترکیبي توري جوړي چې نوی آواز له دې ونه جوړیږي. د دغه ترکیبي تورو په هکله لکه ټي، ای، او، ان، سی او ه، ای او 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 همداسې نور د دې په هکله جلا ویډیو په چینل کې سته، لینک یې پورته ږدمه. په دې هیله چې دغه ویډیو نه مو یو څه زده کړي وي. که چیرې خوښه سوې مو وي نو حتما یې لایک کړئ، خپل نظریات د کمنټ په برخه کې راته ولیکئ او له خپلو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. تر بیا ښې چارې.